قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. د بیٹک ټي وي ټولو کتونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. نن ډیره د خوشحالۍ موقع ده، د خوشحالۍ ورځ ده چې دلته په ثوابای کې د هیواد د ادبي تړون د لوریا په قائد اعظم کالج کې یو دستوره روانه ده چې په هغه کې زمونږ د دې ثوابای ضلع ډیر ښاغلي او ډیر سپیڅلی لیکوال، شاعر، ادیب، افسانه نگار، محقق نورالامین یوسفزي دا یو ادارې د صدر پاکستان عارف علوي سے پلاس باندې ایوارډ ورکړو. داغه د یو کتاب د افسانوي مجموعه صادر د په هغه باندې هغه ته نورالامین یوسفزي ته ایوارډ ورکړو. او د هغه د ستاین غونډه نن په ثوابای کې کیږي د هیواد د ادبي تړون د لوریا. نو مونږه نورالامین یوسفزي صاحب ته په دغه کار او زیار باندې ډیره زیاته مبارکي وایو، په دغه ایوارډ باندې ډیر زیات خوشاله یو. ټول شاعران ادیبان د ثوابای ضلع راغونډ شوي دي او په دغه حال کې خبرې روانې دي او ټول زیات خوشاله دي او په نورالامین صاحب په کار او په زیار د هغې په ژوند او فن باندې خبرې اترې هم کوي. نو دا دغه شان دا ستاینې چې دي نو دا د یو لیکوال لپاره د هر کارکوونکي لپاره چې هغه په ژوند کې د خپل قام، د خپل خاورې او د خپل وطن لپاره څه کار کړی وي، څه ښېګړې کړې وي، ولس ته یې څه ورکړي وي او د هغې ته شاباش ویلی شي او په هغې باندې د هغه ستاینه وشي، نو هغه لیکوال ته په ډېر زیات دغه ملاویږي، په ژوند کې د نور کار کولو توان ورته ملاویږي. نو دغه ادارې ته هم موږ شاباش وایو، نورالامین یوسفزي ته مبارکي وایو او د هیواد ادبي تړون ټولو ښاغلو ملګرو ته په دغه کامیابه دستوره باندې مبارکي ورکوو. ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د نورالامین صاحب، نورالامین یوسفزي صاحب په حواله باندې د ایوارډ د دستوره چې را جوړه شوې وه، مونږ د دې ملګرو ستاینه کوو او دا ورله ورکوو. نورالامین صاحب یوازې د ثوابۍ نه د لرو برو د پښتنو د پښتونخوا د ادب یو داسې ځلنده ستوری دی چې هغه د پښتو ادب پر اړخ باندې تبازمایي کړې ده او د پښتنو د ولس هغه اړخونه چې هغه نوري دنیا ته او یا نورو لیکوالانو په ښه طریقه باندې نور ایستلي شوي، نورالامین صاحب په ډېرو ښه انداز باندې دنیا ته وړاندې کړي دي او د هغه افسانه او د هغه نثر او د هغه شعر د پښتو ادب یو داسې اساسه ده چې پښتانه به په ټول عمر ویاړ کوي او پښتانو ته به په ټول عمر فایدې رسي. زه ذاتي طور ما به شعر لیکو، خو داسې یو سطحي غونته کې خبره به وه، یو سطحي غونته کې شعر به و. ما ته د شعر د رموزو او د ادب د هغې خبرو پته نه وه کوم کې چې کوم سره چې په شعر کې او یا په خبره کې وزن پیدا کېږي. زه چې کله نورالامین صاحب سره زما په لومبي ځل باندې لیکده کاته وشو او هغه سره زما هغه تعلق جوړ شو، نو بیا یو قدرتي داسې خبره وشوله چې زما په ژوند کې او زما په لیک کې څه بدلون غونته کې راغی او چې نورالامین صاحب سره به کله ما لیده کاته وکړل نو د هغه دا خبرونه به زما شعر جوړ شو او هغه شعر زه چې اوس ګورم د نورالامین صاحب د لیدو کتو نه مخکې زما په شعر کې چې څه د هغې وخت هغه شعر او د نورالامین صاحب سره د لیدو کتو نه پس زما د شعر په انداز کې فرق راغی، زما په خیال کې فرق راغی، زما په لیک کې فرق راغی. زما لیک
د دې خاورې د دې وطن او د دې ژبې لیک شو د دې ولس لیک شو نو د هغې اثر دا و چې زما په هغه لیک کې پوخوالی راغی او دا کریډټ زه نورالامین یوسفزي صاحب له ورکوم چې د هغه د شخصیت اثر و د هغه د علمیت اثر و او هغه اثر ترې نه مونږ واخیسته و زه ماته داسې مخصوص شو چې هغه په نثر کې به سوي هغه ما په شعر کې وګنو چې هغه ته به کم داد په نثر کې میلاوېدو هغه پښتون ولس ماله په شعر کې هغه داد به ماته میلاوېدو نو زه د هغه ډېره ستاینه کوم او زه د ریاست هم ډېره ستاینه کوم چې نورالامین صاحب ته ایوارډ ورکړو دا زموږ د ټولو ډاډ دی دا زموږ د ټولو ستاینه ده او زه یو وارې بیا د نورالامین صاحب د پاره د دې ایوارډ د ورکولو ستاینه کوم او د ټولو ملګرو مننه کوم چې نورالامین صاحب د پاره راغون شو او د هغه لپاره د مینې اظهار وکړو ډېره مننه ډېرو ګرانو درنو سپېڅلو مېلمنو ته ساجد خان ټکر او سلطان خان ټکر ته د ثوابۍ په خاوره باندې هرکلی وم او ډېره مننه کوم چې راغله او زمونږ دا غونډه یې بختوره کړه بل خپل ګران ملګري چې زه ورته صاحب التحریر او صاحب التقریر زمونږ ډېر ګران ملګری نورالامین یوسفزي ته مبارکي ورکوم اصل کې خو د مبارکۍ حقدار هغه ایوارډ والا دی چې هغه ایوارډ دی قبول کو نورالامین صاحب خو هغه شخصیت دی چې څومره هم چې د پښتو او د پښتونولۍ د ثقافت د سیاست د صحافت د سماجیت خدمت کیږي نو د دې ټولو میدانونو کې نورالامین صاحب په اول صف کې ولاړ دی موږ ورته هم درناوی ورکوو ډېره ستاینه کوو او بس خپل دوه شعرونه ورته ډالۍ کوم چې نن دې نامه اخلم خبر اخلم نن دې نامه اخلم خبر اخلم خیر د یو بل الزام په سر اخلم او دا چې د ټولې دنیا سترګو کې یم پښتون یم ښکلی یم نظر اخلم ډېره مننه مشاعره کړې وه هلکانو مونږه او هغه مشاعره چې کومه ده په هغې
تاریخ کې داسې میړني داسې نران داسې اتلان لرو او دا خلک چې دي دوی په جنون باندې خپل لکه څنګه چې اقبال وایي که نه چې خیرت کی منزل طے کر چکا ہوں میرے اللہ مجھے صاحب جنون کر هغه د آخري عمر کې وایي چې اوس به لیونی کې ځکه چې جنون او کپکس اصل خلق چې دی کیا وہ اردو شعر ہوا مقبر آباد ہوئی کیا کہیں احباب کی کیا کہا ہے نمایاں کر گئی بی اے کیا نوکر ہوئی پینشن لی اور مر گئی دا خلق دی چې دی او کپکس دی دی دایره ماته کړي دي د خپل سر په قیمت د خپل عزت په قیمت او دی چې کوم دی مقابله کړي دي د حالاتو او د خپل کام لپاره نو زه ډېر خوش نصیب یم او زما خیال دی چې د دې ایوارډ نه زیات لوی ایوارډ ماته دا دی چې دی صدارت کوي او هیواد ماله د دې نه غټ ایوارډ ماته بل نشته وربد پختو د جغار کړم د جیل پنجرو کې هم او څوک به تسلیم نه کړم ناجایز په کټارو کې هم او سر به مې ټیټ نشي د فرعون د دار رسو کې هم او وینم خوشحالی د جنت په سرو لمبو کې هم روح به مې په رقص علیین د دې مزو کې هم او زم کبر لخط د خپل تن په وینو سرو کې هم خو خط به خپل ګټم کوي په خلو د ازمرو کې هم محقق بل گٹم کبھی پخلو دا ازمروں کے ہوں دا اول پختون میں محمد خان بیا یوسف لے یمان